سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ دوستانو، په یوه نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو یو ډیره په زړه پورې کیسه در سره شریکوم، خو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنګرو نشان ووهئ. ویډیو هم تر پایه وګورئ. د جومات طالب درېیمه ورځ هم د خوراک څه پیدا نه کړل. له ځان سره یې کړه اوس نو غلا او مردار هم راته روا دي. د خپلې حجرې له بامه د ورسره نښتې کور بام ته واوښت. کور تشو، پخلنځي کې له پاخه دیګ نه د غوښې هډوکي راویستل. د لومړۍ ګولۍ د ژولو پر مهال یې سد سر ته ورغې. له ځان سره یې وویل د جومات طالب یې پردي کور ته راغلی او په حرامو لګیا یې. همهغه ګوله یې هم وغورځوله. بیرته جومات ته لاړو. جومات کې استاد درس ویلو. دی د لوږې له لاسه په ټکي هم نه پوهېدو. درس ختم شو. د استاد خواته یوه مستوره میرمن راغله. له هغه سره له خبرو وروسته یې استاد دی وروغوښت. ورته یې کړه واده کوي؟ ده وویل استاده ګله په ګېډه پورې حیران یم او ستومان یم، هېڅ هم نه لرم. استاد وویل دا ځوانه کونډه هر څه لري خو میړه نه لري او د ولور حق دی پر ما. هغه راضي شو. استاد جومات کې نکاح وتړله. له کونډې سره خپل سپین ږیری تره هم و. له نکاح وروسته د ښځې کره روان شول. کور ته چې ننوتل هغې پرده لرې کړه او تر ښایسته و ښایسته وه. د ناوه کلمو کې له لوږې مروړ جوړ و. ښځې د ډوډۍ دسترخوان ورته وغوړاوه. غوښه او ډوډۍ یې مخ ته ورته کېښوده. په هښتیا پوښلې موسکا یې ورته وویل کور مې بند پرېښی و، اوس په دالان کې چا له دیګه هډوکي ایستلي او ناخوړلي یې غورځولي دي. ده ورته وویل نن مې درېیمه ورځ ده، سکه مې هم نه ده کړې. لږ مخکې زه دې کور ته په غلا راواوښتم، هغه هډوکي ما ناخوړلي غورځولي. د لومړۍ ګولۍ د ژول پر مهال پر ځان پوهه شوم چې حرام خورم، نو هغه ګوله مې هم وغورځوله. میرمن یې ورته وویل د الله لپاره مو یوه حرامه ګوله وغورځوله. مهربانه څښتن هغه دیګ، هغه کور او د کور میرمن ټول هر څه درکړل. قدرمنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې موږ تاسو سره نورې هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې شریکې کړو، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب او د ګنګرو نشان ووهئ. دا ویډیو در سره لایک او ملګرو سره هم شیر کړئ.